د کابل ښار د چنداول په سیمه کې 300 کورونو ته د پاکو اوبو رسولو شبکه فعاله شوه. وسایل انتقال آب از چا تا ارتفاع ترین بالاکوی چنداول کل هزینهشان مبلغ 4,64,724 افغانی شده که تا هنوز 300 خانواده را ثبت نام کرده و آماده آب گرفتن است و این چا ظرفیت بیش از 500 خانواده را دارا می باشد. د شهدا د خیریه بنسټ له لوري د څه باندې 480,000 افغانیو په مالي لګښت سره یو حلقه ژور څاه او د سیمې د خلکو تر کورونو د اوبو رسولو اړوند نورې اسانتیاوې برابرې شوې دي. بسیار مشکلات زیادی بود که مردم از مسافه 20 متری الا 200 متری 250 متری آب را به شانه ها و پشت هایشان حمل میکردند. فعلا انشاءالله تعالی با ابتکار و کمک ها و معاونت های این بزرگواران یکسری مشکلات ساحه حل میگردد. بنیاد خیریه شهدا از وقت تأسیس تا امروز در هر جایی که کار کردن، زحمت کشیدن، در خدمت مردم بودن، در خدمت اقوام بودن، اقوام ساکن در افغانستان، هر باری که در هر جای رفتن صدای وحدت ملی را بلند کردن، نه پشتون گفتن، نه تاجک گفتن، نه ازبک گفتن، نه هزاره و نه قومای کسانی که در افغانستان ساکن هستند. در هر جایی که صدای ندای فقر و فاجعه بلند بوده، بنیاد خیریه شهدا در حد توان در خدمت همه عزیزان بودند. د یادونې وړ ده چې په یاده سیمه کې له دې مخکې خلک د اوبو د کمښت له جدي ستونزو سره مخ وو.